ډاکټر صاحب په تعلیم او تربیت کې څه فرق دی؟ بچی ډېر ښایسته سوال تاسو وکړ. تعلیم دا د معلوماتو نوم دی چې معلومات سړي ته وشي، نو زه ګڼم چې دا کس تعلیم یافته شو د یو څیز باره کې. خو تربیت د معلوماتو نه رستو هغه کس د دې خبرې جوګه کول چې کم ټیک دی او کم غلط دی، او بیا په ټیک پیژندلو نه رستو هغه ټیک لار باندې تلل او په غلطه لار باندې نه تلل، نو دغه تربیت دی. همدغه وجه ده چې نن خلک تعلیم یافته ډیر دي خو تربیت یافته نه دي. نو ځکه بعضې خلکو نه د انسانانو په ځای زناور جوړ شوي دي، او د خپلو انسانانو د خپلو رونو باوجود د ډیګرۍ او د تعلیم وینې سکي او هغوی ته مشکلات جوړوي. خو چې کله تربیت وي نو که تعلیم نه هم وي بیا به زمونږ خلک د نورو خلکو په کار راځي، او بلکې نورو خلکو به نه صرف په کار راځي، کیدای شي د نورو قامونو به هم په کار راشي.